د ایرو سلې مې وران نه کې رو تیر شه، بعد زه هم د اشنا د عشق یادګار یم. سلامونه مې واخلئ ملګرو، راحت خان یم او دا د کلي مازدیګر دی او موږ سره په پروګرام کې اوسئ. د کلي رنګونه او شینکي به تاسو ته ښیو او چې څومره خوند ترې اخیستی شئ. روجه به بیا په وطن راشي، خاورو ته تلې او خلک بیرته نه راځي نه، یا بچیه پاسه پښمنې دی، په دغه غږ پسې غوږونه یا ګرځومه، چې اوږه خوري بیتې نازي، چې یاري نه کړي او څوک پې نه وایي تهمتونه، اسمانه چرقه وهه راخیجه، په ما قیامت دی چې په ټولو قیامت شي نه. پاس په اسمان کې زلزله شوه، سپوږمۍ خوره شوه او ستوري زیله نه راځي نه، بټګرام ته ما وایه چې وران شي، پکې اوسېږي پښتانه ښکلي ګلونه. چې خیر دې نه ورکو نو خیر دې رخصت کړی به دی، که خیر دې نه ورکو نو خیر دې رخصت کړی به دی، کچکول لله دې اشنا د ملنګ مه ورکوه، او دوی له شراب ورکه چې ټال غوندې وزنګوي، دوی له شراب ورکه چې ټال غوندې وزنګوي، ساقي دې بعضې غم خوړلو له بنګ مه ورکوه، او چې لیونی شي سړی غر ته به ځي چرته به ځي، او یا چې ملنګ شي د بل در ته به ځي چرته به ځي، او ملا چې منډه ووهي نو د جوماته پورې، او پښتون چې برید ته وکړي سنګر ته به ځي چرته به ځي، او ستا تور کمیس راوړو څه دومره مهمه خو نه ده، سړی که ځي نو پېښور ته به ځي چرته به ځي. پیالو کړنګ د رباب ټنګ او د یارانو محفل، پیالو کړنګ د رباب ټنګ او د یارانو محفل، نن به موسم لیونی کیږي او باران وریږي.